بسم الله الرحمن الرحیم. ناول به د اثر صاحب د مقالې نه خبره شروع کړو. دا د 1973 خبره ده. د اثر صاحب غالبا بل څوک به یو سړي کتبه راوړلې وه په پښتو یې کړله. زمونږ د ارګیانو چیرمن احمد سمداني لوی نوم، هغه ته هم چا ویل چېرې یو سړی به نن اشتهار شوی یونیورسټۍ کې چې دی به مقاله وي په یو زړو خطونو باندې. هغه غریبه کتبه مطبه جوړه کړې ده په بورډ باندې، ځانه شروع دی ټول به ساخوا دې خوا خبرې کړي، دا ټکې ده، دا عبراني ده، دا پښتو ده، دا نو اخري کې داني صاحب یو ځل بیا ځان ته بیا خیرې شروع سوال مال بني. بهرحال داني صاحب چې ته پاسېدلی بورډ باندې د هغې ټرانسلیشن کړی، دا څنګه یې شهبازګاړه کې کتبه هغې ورته وایي چې دا سړی تاسو څه بې لارې کوي. دا د دې مطلب دا دی په دې کتبه دا لیکلي. نو مطلب مې دا دی چې د دې خبرې ده چې مونږ لا علم پوهېږو نه. اوس پښتو تاسو وایي چې ډېر څیزونه خراب شول، ختم شو، تېل به ووایم. اول مونږ وایو چې انسان څوک دی. ارکیالوجي کې اثار قدیمه کې مونږ وایو انسان څوک دی. 4 ځله په دې دنیا باندې واوره شوې ده، دومره زیاته واوره شوې ده چې نه پکې انسان نه ځناورو نه ونې وي نه بوټو. یخوالی دومره و لکه اوس هم سایبیریا کې یا د بالټک سټیټ چې دي په دې کې روس کې دومره واوره کېږي چې پکې د ژوند ممکنات نه چې دې کې د ژوند دي. یو ځل واوره شوې ده، بیا هغې ته وایي ګلیسیشن په انګریزۍ کې وایي. بیا هغې نه پس یو بل دور دی، بیا ساینس خبره انټر ګلیسیشن چې دی درمیاني دور، دې کې هوا ګرمه شوه او د بوټو او د ځناورو یو ممکن ژوند شروع شو. لکه او پلانټیشن هم اکسیجن غواړي، انسان له اکسیجن، ځناورو له اکسیجن. هغې وخت کې انسان پیدا شو. بیا بلې واورې نه پس بیا پته نه لګي چې کوم ځای روغ شي. بیا اخري دور سره زمونږ کار شروع شو. دا د څو زره کاله پخوانۍ خبره دا خو هسې جیالوجي والا 240 زره یاد او زمونږ 11 زره په دې ځمکه دا غرونه چې دي، دا نور څیزونه چې دا هم د هغې ګرموالي یخوالي د وجې نه دا پیدا شوي. نو ډاکټر یاسین صاحب په دې زیاته خبره وکړي. خیر موږ راځو انسان نه، پښتو له راځو، ثوابی له راځو، شهبازګړۍ له راځو. انسان د نورو مخلوقاتو نه لږ بدل اشرف المخلوقات دی. ځکه چې سر کې کمپیوټر دی، سبا غم دی ورته. نو دی هم چې اول زمونږ اثار قدیمه کې تاسو په ډېر یقین نه لرئ، هغې کې انسان چې دی لاول هر څه چې ورته اویلیبل و، څه چې په لاس راغلي هغه خوړلي، ډېر به پکې مړه شوي، زهر به پکې څیزونه وي، پته به نه وه. ځناور به ډېر ماران به یې خوړلي، نو ده به چې څه وو نو هغه به یې خوړلي. زه به لږ تیز پکې ځم. دې نه پس یو انقلاب راغی د انسان په ژوند کې، په دې دنیا کې چې انسان د سبا غم وکړو، کندوی جوړ کړو. هر زه چې زه خو ډېر تکلیف کې یم، اکثر سیینه او بني دغه ني. نو دی زمیندار شو، کسان شو، اګریکلچرسټ، سټور کیپر شو، کندوی جوړ کړو. د کندو لپاره د یو ډېر لوی ساینس ایجاد کړ. اوس هم تاسو دا لیپټاپ دا دغه شي موبایل 10 کاله مخکې خو دا نه، د دې نه 10 کاله مخکې وروسته لاړ شئ بیا به کمپیوټر د هغې نه داسې لاړ شئ لکه ایوب خان زموږ صدر چې و هغه خو بداني استعمال کړی ده، مونږ ته نه ښه په دغه روب هم نه کړی. دغه شر که مغولو بادشاه نه زما خیر یو عام سړي ژوند به تېر د هغې بادشاه ځکه چې څه ونه. نو انسان
انسان زراعت شروع ها یو ډېر لوی بدلون راغی دا ګوره ډېر لوی ساینس دا وړوکې خبره نه وه چې د ځمکې پېژندګلو چې دې کې زرخیزي شته که نشته آیا نیل دریا چې دی په مصر کې یا په عراق کې دجله او فرات یا په دې پاکستان کې کوم چې انډس دی که نه دریای سیند هغه هغه ځای خوښ کړه چې کوم د اوبو لاندې ساینس دی که نه زراعت چې اوبه به څنګه برابرو چې استنراج دغه شان بیا د فصل پېژندګله د هغې څه ورته وایي کاشکول دا 11,000 کاله پخوا دا 11,000 تقریبا زمونږ په ژبه خو که زیات وي نه تپوس کوي نو بیا لږه خبره هغې زیاته کوي دغه وخت کې انسان بیا 3 دورونو کې مونږ تقسیموو خاص کر زراعت چې دی دا د انسان په تاریخ کې تاریخ انساني کې 3 انقلابات غټ انقلابات تیر شوي او په آثار قدیمه کې مونږ انقلاب نه استعمالو مونږ وایو دا ایولوشن دی یو لار ده او مزه مقصد څه دی پکې تېرې شي د دې دغه زما خیال دی 10 کالو چې دا مونږ اورېدلې وه په کیمسټرۍ کې دا موبایل چې دی چې داسې شی به ایجاد کېږي نو خلکو ورپورې خانده پیپر چا ویلي و د بارم یو سپوز دا شی بیان خو مونږ وایي دا څه لیونی داسې هم نه وي بهرحال 3 انقلابات د انسان ژوند تر اوسه لیدلي لومبی چې دی هغه زرعي انقلاب دی زمینداري ده چې هغه غنم وکرل ګرمۍ یخنۍ باندې پوه شو اوبه ډېره هم څیز دی انسان څکلو له ځناورو له فصل له او د ټولو نه غټ شی د اوبو چې دی هغه تجارت دی افغانستان خو زموږ ورور دی هر څه شته که نه خلک یې زمونږ زورور دي هوښیار دي دومره هوښیاران دي چې مونږ یې رتبې ته نه رسو خو هلته څه نشته رننګ واټر تجارت اوبه نشته اوس زمونږ نه یو کراچۍ درکړم په ایمان چې د لوږې به مړ شو دوایي به نه کړو دا ټول له بره راځي غټه مشینري به نه راځي دا آبادي هر څه به ختم شي که اوبه زمونږ کراچۍ ته صرف لاړ دغه شان پخوا اوبه چې وي ترانسپورټ دا په اوبو باندې تاسو به دغه کتاب کې مو ګورئ چې ډېر لوی لوی ګټې راوړلي د 300 کیلومیټرو نه لرې مصر ته او 480 اتیا تقریبا شل کم 500 فوټه یو قبر دی دا ځان له خبره ته دی باندې ځان له یو کار کېدی شي خیر خو مونږ د انسان د خبرې نه هیرو نو زراعت شروع شو زراعت سره ظاهره چې غوانې ساتل شروع کړو ټپې چاربېتې شروع شو آداب شروع شو اطوار شروع شو او د انسان عادتونه سیولی شو معاشره شروع شو زما کور دی زما د رور دی د تره زوی دی د دې نه محله جوړه شوه محله چې لږه لویه شوه کلي چې لوی شو نو یو تحصیل شو خاریه شوه او ډېر صوبې چې میلاو کړي نو ریاست شي ریاستونه چې بیا خپلو کې غوږو جنګوي نو بین الاقوام شي ټوله دنیا اوس یو دونه ده اوس د دې نه تار دی که خبرې کولې لو جسټ ویلج لکه خلک وایي چې دا ټوله دنیا چې دا اوس یو کلی نو دا ترقۍ چې شروع شوې د ژوند په هره څانګه کې دې ته مونږ وایو ثقافت تاسو وختي ثقافت خبره کوئ زمونږ خواله بدوا ځینې څیزونه ډېر بد دي اوس مونږ ورپورې نښتي دا مونږ چې انتقام ولو خلک سړی مړ کړو که په غلطۍ هم چې ته څوک ټوپک باندې ډزو کې څوک مړ شي نو بیا هغه به بدله دي دا معاشرې خبرې اوس ثقافت وختي دي ډېره ښه خبره چا وکړه چې پښتو ختمېږي پښتو خبره کوو ثقافت څه شی دی ثقافت زمونږ عادتونه زمونږ غم خادي زمونږ پرده دا کپړې دا کلین شی او دا نه شی دا ګیره او دا نه ګیره دا ټول د ثقافت کیسې چې څه د دنیا کې ولیکل څونه ستا علم تاسو خو سترګور خلک مونږ نه ښه لیکلی شي چې څه دې ولیکل دا ثقافت د بره پې وروسته ثقافت ولیکل اوس دغه ثقافت چې دی دی چې کله ترقي وکړي کلچر چې ورته وایي کلتور دا ټکي هم د کلټیویشن نه دی کاشت کرنا یو شی په ځمکه کې ټول خو په زراعت کې مونږ غنم او جوار او وربشې شو او په ثقافت چې کوم
کلټیویشن دی، هغې کې مونږ عادتونه غم خادي، زمونږ قدرونه، زمونږ عزتونه دا پکې ټول شي. اوس ثقافت به ځان له کېدو صحیح ده. ثقافت څه شی دی؟ زمونږ 3 ورځې دوا ته کېدو، روس کې به دا شی نه، هغې به کار وکړي. د دې ځای نه مونږ ډېر اسماعیل خان ته روان شو، پیسه خرج کوو، وخت خرابو، خو دا څه دي؟ ثقافت دی زمونږ. مونږ هغې پورې خاندو، هغې مونږ پورې خاندو. ساده غوندې خبره صحیح. اوس لکه ډېرو ځایونو کې دا دي زیات زمانه پاتې دي بار ملک د ودونو دا طریقې نشته چې هلته کوي، مونږ چې کوو زمونږ اوس نشته او ډېر څه خرج کوو یا کالي پترې ډېر جوړول ته دي ته پته زه دي چې کوم ځای اوسېږو هلته 11 تولو نه سیوا نه شي جوړولی، حکومت نه به اجازه ته دی 11 تولې کالۍ به جوړی هلته لکه سره داسې لکه دا خاورې دي لکه سره ډېر دي. ښه بیا په سرو کې هغې وایي چې بهی دا خو که زما او ستا کور کې پراته وي، دا UK کې امریکا کې یورپ کې ټول کې هغې بیا دا وایي چې دا سره ما او تا کره پراته وي. نو د پیسو څه پته لګي چې دې ملک کې څو پیسې دي، سټیټ بینک څونه پیسې جاري کړي، حکومت خو ما ته پته نه لګي چې بخشالي کې څو 100 تولې کالۍ پروت دی او که ډېر پروت دی. د دې لپاره هغې داسې کړی چې 11 کرېټ زمونږ 23 دی، زمونږ چې زیورات دا 23 کرېټ دی اصلي دی، هغې پکې ملاوټ کې خو چې خط بدل کړي سرټیفیکیټ چې درلې. خیر خبرې نه خبره ثقافت مقامي څیز دی، لکه مونږ به وایو د بخشالي ثقافت زمونږ کلي کې به بل ستاسو دا مقامي څیز دی. یا د دې صوبې ثقافت بل د پښتونخوا پنجاب کې به بلي، هغې څلوېښت ورځې غم کوي، یا دا مونږ چې غم کې ډوډۍ راوړو هغې نه راوړو، هغې وي خپل خلک وکړي. اوس دغه ثقافت چې دی چې کله لوی شي اوږد شي ترقي ومومي دې ته وایي تهذیب، یو شی دی دواړه. اوس د ثقافت او تهذیب منځ کې چې کومه لار ده هغې کې مونږ ډېر څیزونه زمونږ بایلو. څنګه بایلو؟ لکه ثقافت دا و چې یوې کولبه او برسان څه به ورته وي جرګه سرباندې ډول چکلی په یو رټ کې به خدای به ډېر څیزونه وو. دا مونږ نه ټیوبل واخېسته، ټریکټر رانه یو 200 څیزونه دفن کړه، نه پوهېږو شی روان دی. نو تهذیب کې چې څه شی راځي وختي دې ډېره ښکلې خبره وکړه حمایت الله صاحب چې مونږ کور کې زه اوس ما بچې ما ته وایي چې بابا فرج خراب دی، اوس فرج خو پښتو نه ده مونږ یې جوړو نو مونږ خو نالایق کوي نوم وله ولیکي. افغانستان والا کوشش کړی ریډیو ته به یې غږ ډبلی وي یخدان او وکیل ته به یې کړتوي یا وکیل باندې خبرې دي. نو یا لکه اوس کور کې مونږ ټیلیفون راغی ډرایینګ روم کولاو که دا ټول زمونږ کور کې پښتو نشته، حقیقت دی که نه. واړه ماړه دا خبرې دغه کې وختي دي وایي چې جان خان وایي چې که تاسو یاره بچي مې په دې نه پوهېږي په دې نه پوهېږي په دې نه ټیک وایي دا د چا ګناه نه دی. اوس زمونږ او ستاسو ذمهواري ده چې دغه ټکي راغونډ کړو، چې کوم مونږ نه بایلي کوم چې رټ چکلې او دا څیزونه مونږ نه لړ. اوس تهذیب چې دی دا ډېر تیز څیز دی. وختي ما تاسو ته وایي چې یو انسان د زراعتو انقلاب لیدلی، دویم یې بیا صنعتي لیدلی انډسټریل ریولوشن صحیح ده. اوس درېیم دا دی را روان دی پروسس چې هغې له به ډاکټر یاسین صاحب دې زموږ دي چې سټار وار دی او که څه ټکنالوژي ده او که څه بلا ده خو د انډسټري نه هغه نور هم تېز دی. څنګه چې دا موبایل تېز دی، څنګه چې لیپټاپ تېز دی. اوس مونږ دغه کې ناست یو په لندن کې او امریکا څونه لرې ده، هلته مونږ د لایبررۍ نه کتاب فوټوسټیټ کولی شو. دا شته ده هلته مونږ خپله لایبررۍ هلته کتاب هغوی ته وایي تا سره شته بس د پیمنټ ورته هم د دې ځای نه وکړو. اوس خو جاز کې هم دا څیزونه شته چې فوټوسټیټ هم کولی شي، ټلیفون هم کولی شي، کیسې میسې کولی شي. نو تهذیب چې دی دا ډېر لوی څیز دی. بیا په دې ملک باندې به دا خبره وکړو چې تهذیبونو کې
چا ثقافت کې مذهب هم یو لوی کردار ادا کړی صحیح ده دلته یې پښتون هم نیم کفر دی عجیب تعجیب په مذهب کې څه فرق ځینې خلک دا وایي چې ثقافت مذهب چې دام د ثقافت یا تهذیبي سره یا دغه دې باندې دا صاحبزاد عبدالرسول کتاب شته یو بل دی هغه سبت حسن نو هغه دا کړی چې یاره دا اوس که مونږ یریږو خو بیا وایو چې یاره دا نشو ویلی چې مذهب چې دا ثقافت یا تهذیبي سره مونږ به وایو چې دا ثقافت او تهذیب د مذهبي سره هغه وایي چې نن ټول مذاهب چې دي هندو مت جین مت کرسچینټي یا دا هغې نه پس څونه دي د بودھ مت هغې نه پس هندوشاهي په دې به هم لږه خبره کوو دا چې دي نو دا صرف مذهبونه دي اسلام هم مذهب دی خو دې سره یو بل دغه دین دا نورو مذاهبو سره نشته نو هغې وایي چې دا نور مذاهب چې دا ثقافتي سره یا د تهذیبي سره دا ځان له څه شی نه دی و اسلام چې دی نو دی چې د مکمل ذات حیات وحدت ویلم خبره پکې نه د کار خبره چې کار وکړي تاسو ژبه مونږ خو ډېره نه راځي خوشحال خان خټک وایي چې ګټل خوړل که ځوان هغه کار دی او د ګټل خوړل بخل که ځوان هغه چې توخه لري چې توره لري چې توره لري د تورې چې توخه ده که توره ده تورې ځوان هغه نو هغه دا وایي چې دا دین چې دی ثقافت د هغې سره زمونږ نکاح زمونږ طور طریقې زمونږ په هر څه کلمه ویل زمونږ سهار ماښام تجارت خبر دا ټول پکار دی چې مذهب لاندې د دین لاندې دا خبره دغه شو باقي زمونږ په دې صوابع مردان یا په دې پښتونخوا کې یا په دې هندوستان کې 4-5 مذهبونه تیر شوي دي اول پکې هندوان دي هندوانو سوچ دا دی مونږ خو ته بد ګورو چې دا هندوان که نه هېڅ شی نه دی هغوی ډېر لوی کار کړی لکه که یو مذهب نه وي ټول مذاهب به نه وو که نه خو انسان مذهب سره تړلی مونږ چې تر اوسه پورې څه قسمه قبرونه که نستي هغې کې لوښې روځي د دې مطلب دا دی دینا کې ماته نسي چاپ کړي کتاب کې شته نو لوښي چې خښول یا ورسره وسله خښوله کوم چې فوجي کې څه جنګدو خلک یا یې زنانو سره د زیورات خښ کړي دي چې دا د دي دي اوس یې خلک کلي ده او بس یې خرڅي کلاش کې هم دا مسله کلاش کې بله ما چې خبره کولو نو کلاش کې هم دا قبرونه یې ورټولو کړو زمونږ دي مسلمانانو نو هغې پکې اوس نه خښوي داسې نو کوم قبر کې چې څه څیز راوځي د دې مطلب دی چې دا دې خلکو په را روان ژوند باندې یقین لرل ځینې وخت کې پکې ورسره په دې تیمړګره کې او هړپه کې دې کې ورسره ډوډۍ مې ایښې وه ښه زنګ یې کړی خو پلیټ کې ډوډۍ او څه پخ کړی هم شته چې دې پاس یا لکه مصر چې دی هغې کې بادشاهانو سره وزیران ښخ کړي چې دا خو جاهل دی دله اوس نه وایي زرداري ده ته سره هغه پکار بابر صاحب ورسره پکار هغه ورسره قبر جوړ کړی وزیران مشیران دی ورسره ښخ کړي بله لالو جواهرات چې څه مال څه اسباب یې ورسره ښخ کړي چې وایي دا خو عام سړی نه وي دی خو چې پاسې خو ډېر ضرورتونه کوي بادشاه نو هغه یې ورسره ښخ کړي د هندوانو فلسفه دا ده چې هغه وایي چې دا انسان چې دا یو و څنګه چې زمونږ اسلام کې شته یا نور دغه کې چې آدم علیه السلام یو دی هغې هم وایي چې دا یو دی انسان بره یو طاقت و کعبه یې ورته وایي خدای پاک د دې دواړو اختلاف راغی نو خدای پاک ورته وایي چې ته ډېر داسې ناټیکا وغوندې هره خبره کې رادانګې او ته بس کښېنه کائنات خو لوی دی و اسمانونه بره دي و لاندې دا هندو مت کې او لاندې ځمکه هم ده خو خیر کیسه اوږده ده خو هغې وله توره باندې ووه دا انسان داسې په دې ځای نیم شو بلکل نیم د هغې په کتاب کې دی اپنشد کې چې د یو نه سړی جوړ شو د بل نه ښځه نو اوس چې دي دا مینه کوي که د یو وجود دوه برخې برخې دي
دا دي چې مینه کوي خپلو کې که نه دا حق کسي دا د هندوانو خبره ده بیا دا هغې ورپسې دا دلیلونه هغې وخت کې ورکړی چې بای پلار چې دی د لور سره ډېره مینه کوي مور چې دی زوی سره کوي دا همغه وجه ده چې دا اپوزټ باډي دا چې کوم دي دا لاشعوري طور دا یو کېده غواړي د اوس هغه انسان چې پیدا شو دی د یو وجود حصه وه دی چې خپلو کې ملاوېدل دغه سرګرمو سره بچي شو د هغې سوچ دا ده چې بچی چې دی د دغې مینې د وجې نه پیدا شو د هغې نه پس د هغې ثقافت شروع شو د هغې مذهب شروع شو بیا دغه هند امت ډېره لویه ترقي کړې وه خو په آخري کې تاسو زیات تاریخ نه مونږ ډېر نه یو خبر آخري کې هغې کې یو بدبختي راغله شکار شو د یو بدبختۍ او هغه وه ذات پات څنګه چې اوس مونږ دلته دم شاقي مونږ یې اوس هم نه برداشت کړو نو هغې کې څلور طبقې پیدا شو یو ته یې وایي چې برهمن دا د ټولو نه اوچت خلکو لکه معاشرې کې 100 نمبر وي اتیا پکې دي هغې به هم کنګ میکر وي دغه به یې جوړول د دې نه پس دویم خاندان چې و کشتري هغې کې به یې بادشاهان جوړول دي لکه خمیني خپل حکومت خو نه کړی نه وزیر اعظم پاتې دی نه صدر پاتې دی خو بندي صدر خو هغه کې نه جوړوم دی صدر شو هغه بیا دا زما صدر دی صحیح شو کنګ میکر دغه شان برهمن و کشتري خاندان چې و دا رولینګ کلاس و دی به دا حکومت کو بیا ورپسې درېیمه طبقه چې وه ویشو د هغې ذمهواري دا وه معاشره کې هغې وخت اوس موږ ټول کار کوو زمینداري کوو د هغې ذمهداري دا وه چې هغې زراعت وکړي وسایل پیدا کړي او لکه زناورو لم خیال وساتي لکه څنګه چې اوس اګریکلچرسټ بیا پکې څلورمه بدبخته طبقه چې وه هغه شود چې هغې ته د عزت په سترګه به یې نه کتل ډېر کپړه به چې ورسره لوګېد هغه به یې کټ کول او لاس کې به ډنډه ورکړې وه چې د بخشالي په بازار راځي که سهالې ګوره د وخته اعلان کوه د ډنډه د دیوال ټکوه چې دلته یو دکان کې به هم داسې لکه دکاندار به د سودا بار کې خوده که نه تکلیفونه وو هغې وخت کې دغه وخت کې دا هندو ملک زموږ په دې ملک کې تېر شوی آثار شته بوتان شته زاړه ځایونه شته د هغې نه پس یو جین مت یو دغه راغی چې دا دې څه ځان له یو کیسه شروع کړی برهمن ته د کوم ځای نه برهمن ته د چا نه پیدا شوی خو یو انسان نه ته هم پیدا ځان له یو کیسه شروع کړی د هغې خلاف خبر ورکړه یو بل مذهب په دې دنیا کې په دې انډیا کې راغی او هغې ته به یې وي جین جینیزم هغې دغه به ورته ووایي د هغې بنیاد چې چا یې خو هغه نو مهاویر وایي چې اووه مهاویر پرې شوي نو هغې مذهب چې و هغه نور خو د هند عمر ډېر خلاف و د هغې چې څه ښه څیزونه هغې خپل کړي وو خراب یې دفن کړي وو خاص کر دا انقلاب په دې راغی چې یاره جمهوریت نشته دا خو دا برهمن دي دا کشتي ټول خلک برابر خو د هغې دوه خبرې ډېرې بدې وي یو دا چې د دنیا فاني ده د دې هېڅ مه استعمالوئ هېڅ شی کپړه به نه استعمالوئ نه هغې کې لږ اوریانیت راغی بربنډتوب راغی نو خلک د هغې ډېر خلاف شو چې دا حکم دا دی چې کپړې مه اچوه مذهب دپاره یې مه اچوه ولته خو ته نه معاشره تباه کېږي دا خو کور دی خپلوان دي خویندې میندې یاسې معاشره ده نو دې شي کې هغې کمزور شو دویم د هغې دا دغه وه چې ښه جینست هغه دی ښه مذهبي سړی هغه دی لکه نعوذ بالله ښه مسلمان هغه دی چې هغه په آخري عمر کې چې زامن یې لوی شي څلور دغه یې ویلي چې اول به سبق زده کوي بیا به کار کوي بیا به دا کوي نو ښه جینست هغه دی چې هغه خودکشي وکړي نامتو به پکې هغوی او په کومه خودکشي وکړي اوس بمونه خو اوس خلاصېږي چې څه نه خوري
روجه ونیسي تر هغې وخته چې څوک پورې مړ نه وي. دغه ورځو کې دا مذهب داسې کمزور ډېر مشهور نه شو. اوس به زه سیاست ته لږ خبره وکړم چې سکندر اعظم 327 BC نه وسلم جوړ شي. 320 کې سکندر اعظم راغی د یونان نه، ځکه ایرانیانو پې حملې کولې دې ملک پې نه کولې، تقریبا 2.5 کاله هغې پې حملې کولې واړه واړه ریاستونو په یونان کې. دا دی بتلل ایسوي وته BC نه قبل مسیح 2.5 کاله پخوا ده نن. نو هغې به دا حملې به په د یونان کولې، دلته واړه واړه ریاستونو، دا ډېر غټه ریاست و ایران. نو هغې یو ځای شو په یونان کې، فلپس نوم یې کپوس دا فلپس دا رڼا چې دی فلپس دویم فلپس سیکنډ، هغه خلک یو ځای کړل چې ایران مونږ تنګ کړي حمله پې کړو. نو خپلو جرنیلانو مړ کړ او د هغه ځوان بچی و د 21 کالو سکندر اعظم، سکندر نوم یې الکسندر، بیا وروستو اعظم شو. هغه یې په تخت کېنو چې یاره زه بس دی باسې ناستې دي چې څنګه شعر کې ووایي چې هسې به ناستې مصنوعي غوندې یو کار به مونږ کوو. هغه سړی ډېر تېز وخته، هر څه یې برابر کړه. هغې ته یې ویل ته به بس زمونږ جرنیلان یې رضا کړه. او هغه په دې نیت راووت چې ایران له شکست ورکړي. نو هغه بیا 12 کاله او 3 میاشتې جنګېدلی دی. او اوس به موږ راشو امیرشاه محبوب ته چې سکندر اعظم هم په ډینګې مړ دی په مصر کې. ستا دوا هلته قبوله شوې ده، خدای دې دلته قبوله کړي. نو دې هم د دغه د هغې ماشي نه مړ دی کوم چې هغه تبه راوسته په الکسندریا، اوس هم نوم یې الکسندریا ده، سکندریا دی هلته مړ دی. او خو دغه د یوناني بادشاهانو دا چل و چې دوی به د ښار